هغه افغانان چې په دې وروستیو کې متحد ایالاتو ته راغلي دي د میشت کېدو لپاره یو لړ اقدامات ته اړتیا لري. دغو کسانو ته د اسنادو ورکولو په برخه کې چې کومې هڅې پیل شوې دي جزئیات یې څه دي؟ د افغانانو د تخلیه لپاره چارواکي له خپلو متحدینو سره کار کوي او هڅه کوي هغه کسان چې د اګست له 15 نیټې راهیسې دلته راغلي دي د میشت کېدو لپاره یې په قوانینو کې د تعدیل رامنځته کولو لپاره فشار راوستی دی. شاوخوا 80,000 کسان راغلي دي چې د هومانیټریان پیرول په نوم یادېږي یا د بشردوستۍ ویزه لري. دوی کوم نور اسناد نه لري خو ورته اجازه ورکړل شوې ده چې راشي او کولای شي تر 2 کلونو پورې دلته واوسيږي او باید په دې 2 کلونو کې برخلیک څرګند شي. د دوی د مهاجرت مسایل ساده شي ترڅو وکولای شي په امریکا کې د دایمي اوسېدو اسنادو یا گرین کارت درخواست وکړي. څه چې موږ غواړو دا دي چې دغه پروګرام وخت وغځول شي او دا ډاټ ترلاسه شي هغه کسان چې متحده ایالاتو ته راغلي دي د اوسېدو لپاره پروګرام غځول شوی دی او دا پروګرام ورته اغیزمن دی. څه چې په تیر اونۍ کې وشول او لوی کار و دا و چې د بایدن حکومت له کانګرس نه غوښتي اوکراینیان د مرستې په لایحه کې شامل کړي. دلته د قوانینو تصویبول ډیر سخت کار دی. ځنې وخت خوي او ځنې وخت نه وي. خو دا غوښتنه کولای شي د مهاجرینو د وضعیت د تعدیل لپاره ډیره ښه ده او کولای شي د افغانانو ځای پر ځای کېدو سره هم ګټوره تمام شي. هغه افغانان چې د تخلیه په بهیر کې دلته راغلي دي د میشت کېدو په اړه تعدیل په برخه کې څه ګامونه پورته شوي دي؟ په دې کې ټول هغه کسان شامل دي چې د پیرول په توګه راغلي دي. دوی باید د امریکا د کورنۍ امنیت ادارې ته ځان ورمعرفي کړي او ورته وایي چې زه د پیرول بهیر کې راغلی یم او غواړم اسنادو ته درخواست ورکړم. ټول مصارف به معاف شي. افغانان اړ نه دي چې د مهاجرت د بهیر پر مخ بیولو لپاره لګښت ورکړي. او هغه کسان چې د اګست د میاشتې راهیسې تر اوسه راغلي دي د دې وړتیا ولري چې درخواست ورکړي او یا په یو کال کې درخواست ورکړي او ټول د دې وړتیا ولري چې گرین کارت ترلاسه کړي. زیات وخت شو چې دغه سمون د منل کېدو لپاره هڅې پیل شوې دي. که راته ووایاست چې اوس په کومه مرحله کې دی؟ لومړی دا چې د یوې لایحې تصویبول زیات وخت اړتیا لري. موږ د دغه لایحې له جوړونکو سره کار کوو او هغوی په دې اړه څو ځلې په کانګرس کې د استازو د مجلس او سنا مجلس له غړو سره پرې خبرې کړې دي چې څه ته اړتیا لري. دا د موږ لپاره ډیره مهمه ده چې دواړه ګوندونه پکې دخیل وسی او موږ دا ډاډ ترلاسه کړو چې د هغوی ملاتړ له ځان سره لرو. موږ فکر وکړ چې دا واقعا مهمه ده چې دا خلک پکې داخل وسی او دا فرصت مو ولې ترڅو ډاډ ترلاسه کړو چې سپینه ماڼۍ او د امریکا خلک وکولای شي نړۍ ته دا پیغام ورسوي چې افغانان هم د اوکراینیانو او نورو خلکو په څیر غوره خلک دي. آیا کوم مشخص مهالویش ته چې دا لایحه باید تصویب شي؟ مونږ تمه لرو چې دا لایحه د امریکا د پخوانیو سرتیرو د یادونې له ورځې مخکې چې د مې 13 نیټه تصویب شي. خو وګورئ تاسو پوهیږئ چې کانګرس د دولت جلا رکن دی او له حکومت سره دوی باید خبرې وکړي او یوې ښې نتیجې ته ورسیږي. هر څوک د کانګرس هر غړی خپل نظر لري او په امریکا کې خلک کولای شي د کانګرس خپل استازي ته زنګ ووهي ورته وایي چې دوی غواړي دا لایحه تصویب شي او ورته ویلي چې افغانان هم د اوکراینیانو په څیر مدغم کېدای شي. که دا لایحه د متحده ایالاتو د حکومت لخوا تصویب نشي هغه کسان چې دلته راغلي دي کومه مشخصه ستونزه ورته جوړېدای شي؟ که دا لایحه تصویب نشي خو خلک به د اوسېدو هیڅ ډول حالت ونه لري. هغوی به بیا اړ وي چې پناه اخیستو یا اسایلم ته درخواست ورکوي چې پکې به یو لړ فیسونه او لګښتونه هم شامل وي لکه د وکیل ته پیسې ورکول او نور ټول فیسونه. خو موږ هیله من یو چې داسې څه ونه شي.